أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سورة آل عمران اتلسم نمبر آیت شهد الله گواہی ورکړه الله تبارک وتعالى انه لا إله چې بشک شان داده لا اله نشته دی لایق د عبادت الا هو مگر دغه یو الله دی والملائکه او فرشتو هم دغه گواهی ورکړه و اولو العلم او خاوندانو د علم قائما بالقسط چې الله تبارک وتعالى قائمون کې دی عدل او انصاف لره یا و اولو العلم اغه خاوندانو د علم گواهی ورکړه قائما بالقسط چې قائم دی په عدل او په انصاف باندې لا اله نشته دی لایق د عبادت الا هو مگر دغه یو الله دی العزیز الحکیم چې غالب دی او حکمت والا دی. د آیت کریمه کې د دریو کسانو د گواهی ذکر دی چې اغي الله گواهی کوي، فرشتیم گواهی کوي او اهل علم هم دا گواهی کوي چې الله تبارک وتعالى لایق د عبادت ته بل څوک لایق د عبادت نشته. ما مخکې تاسو ویلو چې د نجران نه د عیسایانو یو وفد راغلو او دا آیتونه په هغه موقع باندې نازل شوي دي، نو هغه وی چې په دې باندې د الله په وحدانیت باندې گواهی څوک کوي؟ نو دا هغه جواب دادی چې شهید الله، اول الله په خپل باندې په خپل وحدانیت باندې په خپل الوهیت باندې الله په خپل گواهی کوي. شهید الله انه لا اله الا هو، الله گواهی کوي چې نشته د لایق د عبادت مگر دغه یو الله دی. بل دا څوک گواهی کوي؟ والملائکه او فرشتیم دا گواهی کوي. و اولو العلم قائما بالقسط، د دې مطلب باندې لګزان پوي. و اولو العلم قائما بالقسط او خاوندانو د علم گواهی وکړه یا دا قائما بالقسط د اولو العلم سره لګي چې هغه خاوندان د علم چې قائم دي په انصاف باندې. د دې نه مراد یا انبیاء کرام دي یا اهل علم دي، خدا قائما بالقسط چې د اولو العلم سره ولګي نو معنی به راشي چې الله گواهی ورکړه چې نشته د لایق د عبادت مگر یو الله دی، فرشتو گواهی ورکړه چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی، او هغه خاوندان د علم چې هغه په عدل او انصاف باندې قائم دي هغه گواهی ورکړه چې نشته د لایق د عبادت مگر یو الله دی. دا معنی بش دا قائما بالقسط ولګي د اولو العلم سره. دا د دې لپاره حال واقع شي په ترکیب کې، او کدا د الله د لپاره حال واقع شي شهید الله گواهی کوي الله تبارک وتعالى قائما بالقسط چې الله قائم دی په عدل او انصاف باندې. یا دا معنی شو او یا دا معنی شو چې الله تبارک وتعالى گواهی کوي، فرشتیم گواهی کوي او خاوندان د علم هم گواهی کوي چې نشته د لایق د عبادت مگر یو الله دی، او الله عدل او انصاف قائمون کړي د دې گواهی هم کوي. دا درې واړه مطلبونه علماء بیان کړي دي. آسان مطلب پکې دا دی چې الله تبارک وتعالى نه علاوه بل څوک لایق د عبادت نشته، دا گواهی الله موکړه، دا گواهی فرشتو موکړه، او دا گواهی هغه علم والا وکړه چې هغه د عدل او انصاف په تقاضو باندې پوره دي. لا اله الا هو العزيز الحكيم. شهد الله گواهی وکړه الله تبارک وتعالى انه چې بشک شان داده لا اله نشته د لایق د عبادت الا هو مگر یو الله دی، والملائکه او فرشتو هم گواهی وکړه، و اولو العلم او خاوندانو د علم قائما بالقسط دغه خاوندان د علم چې قائم دي په انصاف باندې یا گواهی وکړه د الله تبارک وتعالى الداس ذات قائما بالقسط چې الله تبارک وتعالى ولاړ دی قائمون کې د عدل او انصاف لرا. لا اله نشته د لایق د عبادت الا هو مگر دغه یو الله دی العزیز الحکیم چې غالب دی او حکمت والا دی. ان الدين عند الله الاسلام، بشک دین د الله په نسبت باندې الاسلام دا اسلام دی. ومختلف الذين او اختلاف نو کړي هغه کسانو اوتل کتابه چې ورکړې شوی ورته کتاب الا من بعد ما جاءهم، الا من بعد ما مگر پس د هغه سنا جاءهم العلم چې راغلی دوی ته علم. دا اختلاف ولې کړو؟ بغیم بینهم، د وجه د سرکشینا، د وجه د حسدنا، بینهم په خپل منځ کې. ومن یکفر بآیات الله، او څوک چې کفر وکي په آیاتونو د الله باندې، فإن الله سریع الحساب، نو بشک الله تبارک وتعالى زر حساب اغستون کې دی. ان الدين عند الله الاسلام، د الله په نسبت باندې قابل قبول دین دا صرف دین اسلام دی. دین اسلام څه ته وایي؟ د پیغمبرانو تابعداري کول، چې الله تبارک وتعالى په کم وخت کې پیغمبران را لېږلي دي د هغه پیغمبرانو تابعداري کولو ته دین اسلام ویل کیږي.
او کله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دنیا ته تشریف راوړو نو مخکنی دینونه د مخکنو انبیای کرامو ادیان هغه ختم شو او دین چې دین هغه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم دین راوړو کوم قران راوړل دی هغه دین پاتې شو نو د نور انبیای کرامو په وخت کې د انبیاو تابعداري ته اسلام ویل کیږي او چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم راغلو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع او تابعداري او اطاعت کولو ته دین اسلام ویل کیږي نو دین د الله په نسبت باندې هغه دین دی چې کوم د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ځان سره راوړی دی چې هغه قران او حدیث دی ومختلف الذين بیا الله فرمایي چې د کې اختلاف نه کړي په دې دین کې مخکم کوم دین اسلامو یعنی د نور انبیای کرامو چې کوم دینو د کې اختلاف نه کړي مګر هغه کسانو چې هغه سره علم او کتاب وته ورکړي شوی اغي تورات او زبور او انجیل لستلی او اغي د حضور علیه الصلاۃ والسلام پته و د دین اسلام پته ورته بیا مغي اختلاف وکولي بغیم بینهم د وجه د سرکشه د وجنه د حسد د وجنه په خپل مینس کې دی اختلاف وکړو د مسلمانانو سره د دین اسلام سره د دې وضاحت چې هغه مخکې تیر شوی دی په سوره بقره کې د دې آیت تیر شوی دی چې دا اختلاف دی ولې کړی دی آیت نمبر 213 سوره بقره کې دا غي وضاحت چې هغه مونږ کړی دی كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين طول خلق يو أمته الله تبارك وتعالى پاک انبیاء کرام رو لګل وانزل معهم الكتاب او د دې سره کتاب نازل کو بالحق په حق ليحكم بين الناس چې فیصلو کې د خلکو په مینس کې فی مختلفو فيه په کم کې چې دوی اختلاف کولو الله فرمای ومختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات اختلاف پکې نو کړي مګر هغه کسانو چې هغه تخکار دلیلونه راغلو دا اختلاف ولې کړو بغیم بینهم د وجه د سرکشی د دوینه الته سوره بقره آیت نمبر 213 کې د دې خبرې ذکر دی او دلته په دې ځای کې په دې آیت کریمه د سوره آل عمران آیت نمبر 19 کې الله فرمایي چې کوم کسانو ته کتاب ورکړی شوی هغه د خپل سرکشی د وجه نه په دې کې اختلافات پیدا کړل ان الدين بشک صحیح دین عند الله د الله په نسبت باندې الاسلام د اسلام دی ومختلف الذين او اختلاف نو کړي هغه کسانو اوت الكتاب چې ورکړی شوی ورته کتاب الا من بعد ما مگر پس د هغه سنه جاءهم العلم چراغ دوی ته علم بغیم بینهم د وجه د سرکشی د دوینه ومن یکفر بآیات الله او څوک چې انکار کوي د آیاتونو د الله نه څوک چې کفر کوي د الله په آیاتونو باندې فإن الله سریع الحساب نو بشک الله تبارک وتعالى زر حساب اغستون کې دی فإن حاجوک پس اے محبوب صلی الله علیه وسلم کدی جګړه کوي تاسو را فقل نو فرمایا اسلمت وجهي ما سپارل د خپل مخ ما ټټکړه د خپل سر ما سپارل د خپل ځان لله الله تبارک وتعالى تا ومن او هغه چا اتبعنی چې زما پیروي کوي وقل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم للذین هغه کسانو ته اوت الكتاب چې ورکړی شوی دی دوی ته کتاب والامیین او امیانو ته اسلمتم آیاتاسو اسلام قبول کو فإن اسلموا پس کچری دوی اسلام قبول کو فقد اهتدوا نو پس دی هدایت باندې شو وان تولوا او کچری دوی مخوالولو فإنما نو پس بشکا علیک البلاغ پتا باندې پیغام رسول دی والله بصیر او الله تبارک وتعالى لدن کې دی بالعباد خپل بندگانو لرا الله تبارک وتعالى فرمایي چې اے محبوب صلی الله علیه وسلم چې دا کم خلق د تاسو سره د الله په باره کې جګړه کوي نو ته دې ته وایي چې ما خپل ځان الله ته سپارل دي او زما چې څوک تابعداري کوي مونږ خپل ځان الله ته سپارل دي یعنی مونږ د الله د حکم پابند یو او مونږ به د الله تبارک وتعالى حکم منو بیا الله تبارک وتعالى فرمایي چې ته د اهلی کتابو ته او د غیر د اهلی کتابو نه دي ته وایي چې آیا تاسو اسلام قبول کو کم خلق چې اغه ته کتاب ورکړی شوی دی ته ویل کیږي اهلی کتاب دلته او قرآن کې ویلي اوت الكتاب چې کتاب وته ورکړی شوی دی او د دې په مقابله کې چې کم خلق دی اغه ته امیین ویل کیږي ورته بعضی وخت کې د دې امیین معنی دا ده چې اغه لیکل لوستل نه وی کړي خپل معنی دا ده د امی جمع ده د امی ډېر معنی دي چې کوم ځکه کومه معنا صحیح وي هغه معنا به نه اخلو امي د اصل تم وي امي بنیاد ته جوړ تم وي او امي د انپړ تم وي دا رستو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت ته غنه چې نبی الامي نو په هغه کې بیا خلک نعوذ بالله د انپړ معنا کوي چې دی پویدل نه په لیکلو باندې یا په لستلو لکه بعضی کسانو سره د علم داسې معنی کړی دي اصل کې دا یو اصطلاح ده
ابتدایي طور باندې بنیادی طور باندې د امیین لفظ دا یو اصطلاح ده. لکه ګوره مونږ وایو چې دا یو سړی وینو مونږ وایو دا افغاني دی. دا افغان لفظ جوړ شوی دی د آه او فغان د فریاد کولو نه، د تکلیف په وخت کې د آه او د فریاد کولو نه لفظ جوړ شوی دی آه او فغان. بیا دا یو ځای شوی دی نه افغان جوړ شوی دی. نو اوس هر افغاني خو آه او فغان ولا نه خو د هغې هغه نوم دا ګرځېدلی دی. دغه شانتې په قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی هغه خلکو ته چې د هغې ژبه عربي نه ده هغې ته عجمي ویلی دی. نو عجمي ویلی کېږي ګونګي ته چې هغه چاړای خبرې نشي کولی هغه ته عجمي ویلی کېږي. نو دا هغه خلک چې هغې عربي ژبه ده هغې ته وایي عربي. چې کوم خلک عربي ژبه نه ده انګلیش ته اردو پښتو فارسي وغیره هر یو ژبه چې د هغې ته ویلی کېږي عجمي. یعنی دا سړی چې عربي ولا نه ورځي دا د عربیانو په ژبه باندې دی ګونګی دی، یعنی د عربي نه ورځي، دا معنی شو چې دا عجمی دی. نو د عربي په مقابله کې راځي عجمی. نو د عجمی نه دا مراد نه دی چې ګنې دی په رښتیا باندې ګونګی دی، بلکې دې مطلب دا دی چې د خپل ژبه عربي نه ده. که عربي زده کړي وي بیا هغه ته عجمی ویل کېږي، ځکه چې یو سړی پیدایشي مادرزاد د خپل مورنۍ ژبه عربي وي هغه ته عربي ویل کېږي. او چې کوم سړی وروسته عربي زده کړي بیا هم عجمی دی خو عربي زده کړی ده. نو دا یو اصطلاح ده چې څوک عربو کې څوک عربي وایي هغه ته یعنی دا غي خپل ژبه عربي وي هغه ته عربي وي او چې دا غي نه علاوه کوم خلک هغه ته عجمي وي. دا یو اصطلاح ده. اوتل کتاب او امیین دا دوه اصطلاحګانې دي. کم خلک چې اهل کتاب او عیسایانو يهوديانو د صابئینو یا نور یو دین باندې اغيو په هر یو دین شي نو چې کوم دین باندې هغيو نو دغه خلکو ته اهل کتاب وي او چې په کوم دین باندې کوم خلک نو دي ته امیین وي. دا د قران فیصله ده چې د دې په مقابله کې الله فرمایي چې یعنی د خلکو ته موایا چا سره چې کتاب شته او چا سره کتاب نشته دي ته موایا. نو چې چا سره کتاب دی ته اوتل کتاب چې ورکړی شوی دی وته کتاب نو دی ته وی اهل کتاب. او چې کوم کسانو ته کتاب نه یعنی په نورو دینونو باندې په صحیح دینونو باندې نو یعنی په کوم چې د مخ کې د يهوديانو یا د عیسایانو یا کوم صحیح پیغمبران ناغلیو په یو دین باندې نو هغه د امیین ویل کېږي. وایي کنه دا اول ابتدایي دغه یو اصطلاح ده. بیا الله فرمایي چې الله تبارک وتعالى نبی علیہ الصلوۃ والسلام فی الامیین دی په دې امیینو کې پیدا کړی دی. مطلب دا چې دی په اهل کتابو کې نه دی پیدا کړی. دا مطلب نه چې دی غنی پان پړو کې پیدا دی، بلکې دې مطلب د دینه مراد هغه قوم دی هغه خلق دی چې هغه ته کتاب نو ورکړی شوی. حجی دا یو خبره ذهن کې یاد ساتي خدا پکاريږي. الله فرمایي چې ته دې ته وایې چې اسلام هم قبول کو، که اسلام هم قبول کو هم خپل فائدہ ده او که اسلام هم قبول نکو نو هم تاسو خپل نقصان دی. په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د دین تبلیغ کول د دین پیغام رسول دی بس. فإن حاجوکا پس کچری دوی جګړه کوي د تاسو سره فقل نو پس او فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسلمت وجهیا ما سپارل د خپل ځان یعنی زه ما ټټ کړل د خپل سر یعنی خبره منم اطاعت می کړل لله د الله ومن او هغه څوک هغه چا ځان سپارل د اتباعنی چې زما تابعداري کوي. وقل او فرمایا اے محبوب صلی الله علیه وسلم للذین حقیقسانو ته اوتل کتاب چې اهل کتاب دی کتاب وته ورکړی شوی دی والامیین او امیین ته اسلمتم آیا اسلام راوړی دی تاسو آیا اسلام قبول کړی دی تاسو. فإن اسلموا پس کچری دوی اسلام قبول کو فقد اهتدوا نو په تحقیق سره دی هدایت ته ورسېدل. وان تولوا او کچری دوی مخ واړولو فإنما نو پس بشکا علیکا پتا باندې البلاغ رسول دی والله بصیر بالعباد او الله تبارک وتعالى لدن کې د خپل بندگانو لرا. صدق الله العظیم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.